بسم الله الرحمن الرحیم. مرګریو ځوانانو تاسو ته پاته وي د پښتنو قدرمنه جرګه لاړه درېمه ورځ ده. الحمدلله مور خپل موجوده یو خپل مشرانو سره مو کوشش داره سفر می امن رو خپل پښتنو اتحاد اتفاق را مو ګویو مو ته د مظلومانو د یتیمانو د شهدا او هر څه احساس شتاري د بزرونو د کورونو مو دینه مخنانو مو یې څنګه امن روشي د خلک خپل ژوند تیر کې مینه محبت سره ډېر خلک پر بګنډي کې جرګه استانا کا الحمدلله مو د اهل سنت ولهم حق ذات قدر روکه اهل تشیل لهم حق ذات قدر روکه هر کور باندې ګانو د جرګه ته دوره عزت دوره مینه وارکه صحت نشته حل پر دا خبره کوله صدق پر می عوام جان کړي نفرت کی ناس کله مو اهل سنت او اهل تشیل او عوام ولي د دوره مینه نو دوره غیرتی خلک دي منم به حدنم دي دان نسي چانه ویریږي او د وسی کی په دین مایندي په اسلام مایندي په خپل وطن مایندي او امن پسند دي ډېر غیرتین کې به خال دي بار خلکو ته مو د خاص کو صدقه د پر امن او د مینه پیغام شهر کو د سنه صدقه د پر تاسو جان خو یعنی پردي کور کې جنگ ډېر خون کې ودور تا کده کې الماس وي او نه کې خپل څنګه کور کې څوک جنگ نه وړي د سمون جنگ نه وړو دوه د پر مو هر نمونه قرباني ته تیار یو نن ساده کې الحمدلله حکمیه بجرګه وشو اوس رغلیوم په شینور کې د ځان حکمیه بجرګه وشو ان شاء الله مخبر مشرانو نه اعتماد ساتو دا څنګه څه پورې ځکه دا به درو وي دغه په جرګه کې خمینه محمد سره یو ورځ په حال وروځي ډیره مننه شکریہ.